راځئ که لږ سوچ په دې باندې وکړو چې همدا اوس اسرائیل علیه صلات وسلم راشي او له ما او تا څخه روح واخلي، زما او ستا ټول هغه شان او دبدبه چې په ژوند کې مو درلوده هغه به له خاورو سره خاورې شي، او ما او تا به دومره عاجز شو چې بیا به ما او تا ته غسل هم بل څوک راکوي، او زما او ستا جنازه به هم یو څو ځوانان په اوږو باندې تر قبرستانه وړي. دا په یاد ولره چې هغه کورنۍ کې چې ته ډېر ګران وې شاید یو کال ستا غم هلته ګرم وي او د کورنۍ غړي دې یادوي، خو بعد له یو کال څخه وروسته ته د ټولو له هیره وځې او غم دې په مطلق ډول سړیږي او ورو ورو د خلکو له ذهنونو نه هم وځي. او دا په یاد ولره هغه پلار دی چې د ډېر په ګران وي هغه به هم د جنازې خلکو ته وایي چې مړی زر دفن کوي چې بوی ونه کړي. او دا بیا په یاد ولرئ چې هغه ملګری دی چې ته ډېر ورته ګران وي او تا ته به یې د هرې خبرې راز درکوه هغه به هم ستا په قبر باندې خاورې ډېرې کوي او وایي به چې ثواب لري. زموږ ستاسې په دې دنیا کې څه دي؟ زموږ ستاسې په دې دنیا کې ژوند داسې مثال لري لکه د کوچانو کېږدی، نن دلته او سبا له دې ځایه کوچ. راځئ چې په دې ژوند کې داسې کار وکړو چې الله رب العزت رانه خوشحاله شي، د الله رب العزت اطاعت وکړو، موږ تاسې به تر ټولو بریالي او کامیابه خلک